ځکه حدیث مبارک کې راځي یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې راغی چې صحابه کرام په مسجد نبوي کې ناستو د یو بل سره خبرې اترې کولې. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل هلکه ډېر خفه ناست یې، ډېر په سوچ کې ناست یې، څه وجه د څه خبرې خو کولې؟ صحابه کرام ورته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره موږ د قیامت متعلق بحث کوو، موږ د قیامت متعلق څه کوو؟ بحث کوو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل ای زما صحابه کرامو قیامت په تر هغې پورې را نشي تر څو چې دا لس علامات نه وي ښکاره شي، تر څو چې دا لس خبرې نه وي ښکاره شوي که نه نو تر هغې پورې قیامت نه راځي. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل اوله علامه د قیامت دخان دی. څه شی؟ دخان. دا یو لوګی دی، لوګی دا به د یو طرف نه روزي او په ټوله دنیا باندې به خور شي. د مشرق نه واله تر مغربه پورې به دا دنیا د یو لوګي ډکه شي، لوګی به وي، لوګی به وي. د دې لوګي اثر به په مسلمانانو باندې دا وي چې دوی به نزله او زکام ووي. څومره مسلمانان چې دوی به څه ووي؟ نزله او زکام به پرې راشي صرف. او نور کافر چې څومره دي د دوی بدنونه به د دوی نه وپړسېږي، منافقین کافرین چې دوی د دوی د بدنونه به څه شي؟ وپړسېږي د دې نه. دا به څلوېښت ورځې دا لوګی وي، څلوېښت ورځې بعد به بیا دا لوګی څه شي؟ ختم شي. یو دا علامت دی د قیامت. دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل دجال په لوګي پسې وروسته بیا څه شی دی؟ دجال دی. دجال دویم علامت د قیامت چې دی دجال دی. دا ډېره ناکاره فتنه ده دا دجال. په مخ د ځمکه چې څومره پیغمبران تیر شوي دي که نه هر یو پیغمبر خپل امت د دجال د فتنې نه خبر کړی دی او هر پیغمبر د خپل امت دپاره د دجال د فتنې نه پناه غوښتې ده. الله زما امتیان د دجال په فتنه کې مه مبتلا کوي. دا ډېره ناکاره فتنه ده. الله څومره ناکاره فتنه ده چې څوک نه مني که نه نو مال به ختمیږي، بچی به مړه کېږي، ښځه به مړه کېږي، مور او پلار به مړه کېږي، تمام خاندان به هم ختم شي، تمام مال به هم ختم شي، هر څه به ختمیږي. او چې څوک د ده تابعداري کوي که نه په مال کې زیادت دی، بچي به ښکلي کېږي، زیاتېږي به، ښځه به یې سمه شي، دی به سم شي، یعنې ورځ ته ورځ به دی څه کوي؟ ترقي کوي. هسې دې ته ټینګېدل اسان کار دی بیا چې څه کم سړی وایي زه ستا نه منم هغه به ختمیږي، بلکل ذلیل کېږي به. او کم سړی وایي چې زه تابعداري کوم په هغه باندې به د نعمتونو باراني. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. دلته کې معمولي غونته یو لیډر وایي زه له دا کوم او هلکه دا پلانکې پارټۍ والا دا خو مړه دې سره څه شی نشته، ټول هغې بلې ته ځي که نه ځي. نو چې دا دجال چې دجال هر څه به اختیار کې اغوستي. د دې وجې نبي علیه الصلاة والسلام به د دې نه خصوصي پناه غوښتله. بل دریم علامت دابة الارض دی. دابة الارض دا یو زناور دی، عجیبه شکل سره پیدا کېږي به، دی به په توالد د تناسل سره نه پیدا کېږي، یعنې د ده به مور او پلار نه وي. په حرم شریف کې به یو تیزه زلزله راشي، زلزله، او هلته کې صفا غونډۍ چې ده دا به وشلېږي او د دې نه به دی راوځي، د صفا نه به دی راوځي، او په تمامه دنیا کې به ګرځي او د فاسق کافر مؤمن دا به پېژني او خبرې به ورسره هم کوي. بل علامت نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل څلورم علامت وی چې نور د مغرب لا نه راختلی که نه تر هغې پورې قیامت نه راځي. چې تر څو پورې نور د مغربه دا نور د مشرق نه راخېږي او په مغرب پرېوځي که نه سار کېږي به نه، خلک به انتظار کوي یاره نور نه راخېږي نه راخېږي، دا څنګه چل تمام خلک به بهر ته روځي، یو ځای به شي انتظار به کوي، ګیر چاپېر به ګوري چې نور ولې نه راخېږي، ناڅاپه به نور پړک ووایي، چې پړک ووایي نو چې وګوري یا به د مغرب د طرفه راختلی، د مشرق د طرفه به نه د مغرب د طرفه به راختلی. بس لږ ساعت له به راخېږي بیا به واپس لاړ شي، بیا به لاړ شي، بیا به د مشرق نه راخېږي، بیا به تر قیامته پورې به خپل څنګه چې عادت و هغه شان به د مشرق نه راخېږي. خو دی چې کله د مغرب نه راوخت د هغې نه بعد د توبې دروازه بند ده. بس څوک چې به کوم حالت په دغې حالت ته پاتې شي. دارنګې پنځم علامت چې دی هغه د عیسی علیه الصلاة والسلام نزول دی. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل تر هغې پورې به قیامت نه راځي تر څو پورې چې عیسی علیه الصلاة والسلام نه وي راغلی. عیسی علیه الصلاة والسلام نه وي راغلی. دا زمونږ د مسلمانانو عقیده ده چې عیسی علیه الصلاة والسلام الله تبارک وتعالی ژوندی اسمانونو ته پورته کړی دی او قرب قیامت په واپس راځي دنیا ته بطور امتی د نبی علیه الصلاة والسلام. او بیا به د نبی علیه الصلاة والسلام د روضې سره خواته په مسجد نبوي کې دفن کیږي، هلته به دفن کیږي.
نو د عیسی علیه السلام نزول دی. او شپږم علامت نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وی تر هغه پورې قیامت نه راځي تر څو پورې یاجوج او ماجوج نه دی راغلي. یاجوج او ماجوج دا د قرآن ذکر په قرآن کې شته دی. ذوالقرنین یو لوی نیک ولی بادشاہ تیر شوی، ذوالقرنین دوی ته دیوال کړی دی. اوس کوم ځای کې دی مونږ ته علم نشته دی، خو قرب قیامت پر اخلاصي کې په دې دنیا باندې او د دنیا باندې ډېره زیاته په تکلیف باندې ډېره زیاته په تکلیف پي ته دوی مقابله به نه کېږي. بیا به الله تبارک وتعالی په خپل قهر سره هلاک کړي، تباه به کړي، مړه به شي. بیا به دنیا کې دومره زیاتې دنیا کې به یو بدبویي خوره شي، ټول خلک به د هغې بدبویۍ نه به څه کې شي، په تکلیف کې شي. الله به تیز بارانونه راوړي، داسې سیلابونه راشي او دوی به دریابونو ته ورتاو کړي، ځمکه به ترېنه پاک کړي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ویم اتم او نهم علامت چې دی نو هغه زلزلې دي. څه شی؟ زلزلې. قرب قیامت به 3 زلزلې راځي، 3 زلزلې، دا به ډېرې تیزې زلزلې وي. اوس هم زلزلې کېږي که نه، ډېر نقصانات پکې وشي. خو علما لیکي وایي قرب قیامت چې کومې زلزلې دي هغه دا زلزلې نه دي، هغه به د دې نه هم ډېرې زیاتې نقصاني. وایي نیم په نیمه دنیا به د خاورو د لاندې شي، دومره تیزې زلزلې چې دا انسانان به د نیمې نه زیات د خاورو د لاندې شي، ځمکه کې به ژوندي ورخښ شي. یوه زلزله به په مشرق کې وي، یوه زلزله به په مغرب کې وي، یو به په جزیرة العرب کې وي. دا 3 زلزلې به راځي، 3 زلزلې. الله دا زلزله چې وشي دا هم د قیامت د علاماتو یو علامت دی. ښه دا ځمکه څنګه ورانېږي تاسو کتلې، سیکنډو په حساب سره سړی په ځمکه ودرېدی شي، نه ځمکې ته راخلاصېږي، راتاوېږي. الله دې پناه راکړي. او لسم علامت چې دی نو هغه د یمن نه د یو چمکدار اور ظهور دی. یو چمک وهونکی اور به د یمن نه راوځي او په ټوله دنیا به دا اور تاویږي، په ټوله دنیا به تاویږي او دا خلک به شړي د شام په طرف باندې، هلته به یې راغونډوي او پس د هغې نه بیا قیامت ظهور دی او قیامت ښکاره کېدل دی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی قیامت به در هغې پورې نه راځي تر څو چې د الله علامات دې ته علامات کبرا، لوی لوی علامات